سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، څه موده کېږي کاف چې کوم دی په هغه خپل سیسټم کې څه تغییرات راوستلي دي. اوس چې کله تاسو خپل کاف اپلیکیشن په خپل موبایل کې خلاصوئ نو تاسو نه ستاسو د سکیورټي سوشال نمبر چې کوم دی هغه تاسو نه غواړي. نو دغه سکیورټي سوشال نمبر چې کوم دی بعضو ملګرو ته راغلی دی، هغو سره شته دی، بعضو ملګرو سره نشته دی. زه غواړم تاسو ته دا ووایم چې دغه نمبر تاسو څنګه اخیستلی شئ. که کوم ملګری دغه سکیورټي سوشال نمبر نه لري نو دوی څنګه دغه نمبر اخیستلی شي. نو غواړم په دې باندې یو څو خبرې وکړم. ملګرو، ستاسو کومه سیم یو چې دا شغانس ملادي دې باندې یو نمبر وي چې هغه 15 عدده یو نمبر دی، هغې د سکیورټي سوشال نمبر ویل کېږي. هغه نمبر چې کوم دی دغه ستاسو چې کوم په سیم یو باندې دی دا د و نه شروع کېږي، د و نه دغه 15 عدده چې کوم نمبر دی دې سره ستاسو کاف اپلیکیشن چې کوم دی هغه نه خلاصېږي. تاسو چې کوم دی تاسو به د سکیورټي سوشال چې کوم ډیفینیټیو نمبر دی هغه به تاسو باید پیدا کړئ. هغې سره ستاسو کاف اپلیکیشن چې کوم دی هغه په موبایل کې خلاصېږي. تاسو خپل کاف اکاونټ ته اکسس کولی شئ، یعنې تللی شئ، ورننوتلی شئ. نو هغه نمبر تاسو څنګه اخیستلی شئ؟ اوس ډېر داسې ملګري دي چې هغو کاختویتال ته دومان کړی دی، نو دغه نمبر یې اخیستی دی، هغوی کاختویتال لري، نو هغه نمبر ورته راغلی دی. هغه ملګري چې سیم یو لري دوی ته ښه خبره دا ده چې دوی کاختویتال لپاره دومان وکړي، او که چیرې دوی دومان کړی او دوی ته یو خط راغلی، یو خط اول مخکې راځي، که چېرته دوی ته دغه نمبر ورکړلی شوی، دغه سکیورټي سوشال چې کوم نمبر دی ډیفینیټیو دغه نمبر ورکړی شوی، نو دغه نمبر سره چې کوم تاسو خپل کاف اپلیکیشن خلاصولی شئ. دغه ډیفینیټیو چې کوم نمبر دی د سکیورټي سوشال دا د یو نه شروع کېږي او دا 14 عدده نمبر وي. اول چې کوم سیم یو کې تاسو اولنی کوم نمبر اخلئ هغه عارضي طور باندې هغه ستاسو نمبر وي، سکیورټي سوشال نمبر وي چې هغه د و نه شروع کېږي او هغه 15 عدده دی. ولې کوم ډیفینیټیو چې کوم ستاسو دپاره عمري تاسو ته یو نمبر درکولی کېږي، هغه نمبر چې کوم دی هغه د یو نه شروع کېږي او دا 14 عدده دی. نو دغه ته چې کوم دی سکیورټي سوشال ډیفینیټیو نمبر ویلی کېږي، دا هغه نمبر چې تاسو دپاره عمري تاسو سره یو دا یو ستاسو معلومداره نمبر دی. نو دغه نمبر سره تاسو خپل د کاف اپلیکیشن چې کوم دی هغه خلاصولی شئ، خپل د کاف اکاونټ ته ننوتلی شئ. اوس کوم ملګرو دومان کړی او د دوی دغه نمبر دپاره او دوی دغه پروسه په جریان کې روانه او دوی غواړي چې کاف ته لاړ شي یا دوی غواړي چې دغه نمبر زر تر زره والي، نو زه د دې یو اسانه طریقه تاسو ته ښودلی شم. تاسو به داسې وکړئ چې تاسو به لاړ شئ خپل کاف ته او خپل کاف کې ورته ووایئ چې ما ته کاف ته به لاړ شئ. دفتر ته به د کاف خپل چې کوم ستاسو مربوطه کاف دی هغې ته به ورشئ او هغې کې هلته به تاسو دومان وکړئ، هغو ته به ووایئ چې ما ته سکیورټي سوشال چې کوم نمبر دی ډیفینیټیو نمبر هغه ما ته راکړه. نو هغه به تاسو له نمبر هم ځای په ځای درکړي او تاسو له به ستاسو دغه د چې کوم تاسو د کاف اپلیکیشن کوم پاسورډ دی هغه پاسورډ به هم تاسو ته بدل کړي. نو دا یې اسانه طریقه ده چې تاسو خپل هغه ډیفینیټیو چې کوم سکیورټي سوشال نمبر دی هغه تاسو اخیستلی شئ، پیدا کولی شئ. که چیرې تاسو تر دا دمه اوسه پورې کاختویتال ته دومان نه کړی یا مثال تاسو دومان کړی، ستاسو هغه پروسه چې کوم هغه د جریان لاندې، نو تاسو غواړئ چې خپل کاف ته هم لاړ شئ، ډیفینیټیو نمبر هم واخلئ، نو دا د ټول نه تیزترینه او اسانترینه طریقه ده چې تاسو خپل هغه د سکیورټي سوشال چې کوم نمبر دی ډیفینیټیو هغه پیدا کړئ او تاسو خپل کاف اکاونټ ته لاړ شئ، هغه خلاص کړئ دې سره. نو تاسو خپل کاف ته تللی شئ او دې لپاره چې تاسو غوښتنه کولی شئ هغه به تاسو ته چې کوم ستاسو هغه ډیفینیټیو سکیورټي سوشال نمبر دی به تاسو ته درکړي. نو دا یې اسانترینه او تیزترینه طریقه ده چې تاسو خپل ډیفینیټیو نمبر واخلئ، پیدا کړئ. نو مننه ملګرو، همدومره وه خبره. که تاسو کوم پوښتنه لرئ، هر څنګه پوښتنې تاسو خپله پوښتنه دلته زما په یوټیوب چینل باندې ما ته پرېښودلی شئ. انشاءالله زه به تاسو ته په خپل وخت باندې جواب درکوم. ضروري نه چې زه ستاسو کمنټ ته په لیکلو جواب درکړم، ستاسو کمنټ زه ځان سره خامخا نوټ کوم، ستاسو په پوښتنه زه خامخا په راتلونکي وخت کې به تاسو ته ویډیو جوړوم. مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې په الله سپارم، په مخه.